د ګناهګارانو لپاره د امید آیات. الله رب العزت فرمایي: قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمة الله ان الله یغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحیم. ای پیغمبره، زما د طرف نه د خلکو ته ووایه چې ای زما هغه بندگانو چا چې زیاتی کړي په خپل ځانونو باندې، یعنی کفر، شرک او کبیره ګناهونه یې کړي، تاسو د الله رب العزت د رحمت نه مه ناامیده کیږئ. بېشکه الله رب العزت ټول ګناهونه بخي، بېشکه هم د بخونکی او مهربان دی. پس مسلمانانو ورونو، که چیرې چا ګناه کړی وي یا یو بل کار یې کړی وي، نو الله رب العزت نه مه ناامیده کیږئ. ولې چې الله رب العزت خپله قرآن مجید کې فرمایي چې تاسو ما نه مغفرت غواړئ، زه به تاسو له مغفرت درکوم.